یا به مې پورته د خیبر په سر شمله وویني یا به مې پورته د خیبر په سر شمله وویني یا به مې خونه د مرګي په لاس پیره وویني او په ماشومتوب مې ګواره کې دا خوبونه لیدل په ماشومتوب مې ګواره کې دا خوبونه لیدل لارو کوڅو کې به مې خپیبله ارمانونه لیدل د ظالم لاس کې به مې سیرې ګریوانونه لیدل د ادم خپو کې مې بلا پراته سرونه لیدل نو ما ویلې پاسه چې په ویښه زمانه ووینې په خپلو سترګو د ظلمونو تماشه ووینې او د هغه وخته مې په زړه کې دا اقرار کړی دی د حق اواز مې د منصور غوندې په جار کړی دی د بیدارۍ درس مې پښتون ته په بار بار کړی دی په څو ځله مې د خپل زړګي اظهار کړی دی نو یا به نشان د ازادۍ په تا تره ووینې یا به نشان د ازادۍ په تا تره ووینې یا به مې ژبه د قصاب په کوړی دوه ووینې او دا خو په مونږه مشرانو لوی احسان کړی دی دا خو په مونږه مشرانو لوی احسان کړی دی د زړه په وینو وبخورې د بستان کړی دی د تن په غوښو دار مدار د باغوان کړی دی په هر طرف ته مخنیوی یې د خزان کړی دی نو یا به دې باغ کې بلبلان په ترانه ووینې یا به په وینه بهېدلې پښتانه ووینې او دې د سورشال میرمن ته ګوره سرببر ښکاري دې د سورشال میرمن ته ګوره سرببر ښکاري د خپلواکۍ پیغام یې لاس کې دی او تره ښکاري دا به د چا ښایسته لیلا وي مسافر ښکاري راته بېننګه شاه زلمونه مرور ښکاري نو یا د ژوندون به مې خرابه خاتمه ووینې یا به مې غېږ کې مروره معشوقه ووینې او اخري بند دی چې ارمان مې دا دی یوه نوې زمانه جوړه شي ارمان مې دا دی یوه نوې زمانه جوړه شي یو اتحاد یو ورورولي یو قافله جوړه شي چې هر منکر ته د شړلو بهانه جوړه شي خیر دی که بیا مې مسیحزو کې مقبره جوړه شي نو یا به په وینو د اسرار کپره سره ووینې یا به لوخړه د غلیم د کوره شنه ووینې ډېره مننه